سلامونه د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو کتونکو حمزوي یوسفزی ما تاسو ګورئ چې زما پر شا دغه ډلې خلک سل راغلي دي. تاسو ټوله پښتونخوا لر او بر وطن پښتانه نن د دې خبرې نه خبر شو چې وتلی کامپرست وتلی صحافي په پښتو په ادب په کلتور مین نزار یوسفزی صاحب نن د دې دنیا نه د تل دپاره سترګې پټې کړې. د هغه تدفین د هغه جنازه په هغې کې څومره خلک راغلي دي. دلته کې شاعران ادیبان، دلته کې سیاسي خلک، دلته سیاسي مشران، دلته سماجي مشران، څومره لوی خلک راغلي دي. راځئ چې دغه تدفین درته وښو، د هغه دغه جنازه درته وښو، دغه کامپرستان درته وښو، د دغه لویو خلکو تاثرات د نزار یوسفزي په حواله سره تاسو ته وړاندې کوو. نو ما سره راځئ. لپاره ډېر لوی نقصان دی. پښتنو ډېر سخت وخت را روان دی. ټوله دنیا موږ پسې را پاسېدلې ده. زموږ په بره کور کې کات دی، لوږه ده. زموږ په بره کور افغانستان کې ډوډۍ نشته. زموږ په بره کور افغانستان کې د پښتنو وینې تویېږي. یو بل پسې را پاسولي دي او دغه شی به دلته هم راځي. نو چې داسې خلک را نمړېږي نو دا زموږ ډېر لوی تاوان دی. پښتنو موږ ته د داسې خلکو ډېر زیات ضرورت دی او پښتنو ته د یووالي او د اتحاد او د اتفاق ضرورت دی. او دا نزار یوسفزی چې د ټول عمر د پښتنو د اتفاق او د اتحاد، ټول عمر د پښتنو په بدحالۍ او په بربادۍ جړلي دي او ټول عمر د پښتنو د اتفاق او د اتحاد خبره کړې ده. پکار دی چې موږ مرګ حق ته موږ ټول به مرو، خو خبره دا ده چې پکار دی چې د نزار یوسفزي لار زه د ځوانانو زلمو ته وایم چې د نزار یوسفزي لار خپله کړو، د خپلې پښتني خاورې سره، خپل پښتون وطن سره، خپل پښتون قام سره او د باچا خان بابا فکر سره ځان وتړو. دغه زموږ د خلاصي لار ده، دغه زموږ د نجات لار ده، زموږ بله لاره نشته. نزار وروره زه څه ووایم؟ زما نه خدای شته، زما نه خبرې هېرې شوي. زه نشم کولی خبرې، خو تا ته دومره وایم چې زموږ نه خو لاړې، خو خانتور کاکا او د سیکرټري امیر نواز او د ټولو خدای خدمتګارانو عبدالعزیز خان بابا د هغوی ټولو پښتنو روحونو ته زموږ د ټولو طرف نه سلامونه وایه او دا ورته وایه چې هغوی ټول اوس هم ستاسو په لاره روان دي، تر مرګه پورې به ستاسو په لاره روان دي. د پښتون وطن د خپلواکۍ، د پښتون وطن د ازادۍ او د پښتون وطن تر خوشحالۍ پورې به چې کوم دی په ارام نه کینو. موږ هم ستا په لار روان یو نزاره، تا پسې در روان یو انشاءالله تعالی. ستا لار به نه پرېږدو، په هغې لار به روان یو. ډېره ډېره مهرباني. سلام علیکم. خلاف نه برابرېږي. تاسو لږ دې سیناریو ته وګورئ چې کله انتخابات نو ټول قامپرست ګوندونه چې راغون شي 12 لاکه ووټونه نشي اخیستی او نزار داسې مبارز و چې د هغه فالوورز په لکونو کې وو. یعنې هغه چې به خبره کوله نو په لر او بر افغان کې به هغه لکونو خلکو ته رسېده. اوس داسې شخصیت چې د یو غیر منظم قوم کې پیدا شي، په یو داسې غیر منظم قوم کې پیدا شي چې هغې خپله دا نه ثابتوي چې موږ منظم یو، او بیا داسې یو سړی پیدا شي او هغه په ایک یوازې ځان د ګېډې دپاره دوبۍ ته لاړ شي او هلته هغه ګېډه په ځای پرېږدي او د خپل قام د مینې مبارزې خبره راوچته کړي او هغه خبره چې ده هغه ټول قام او ټوله نړۍ ته رسوي د رسنو د لاندې. موږ که تاسو وګورئ که په موجوده وخت کې په رسنو کې د پښتنو هغه خلک چې د پاکستان یا د افغانستان په رسنو کې کار کوي د هغې مجموعي اواز
आवाज़ نه د نظار आवाज़ مضبوطو د هغې د مجموعي आवाज़ نه د نظار اثرات چې دا ډېرو نو دا ډېره زیاته داسې خبره ده چې په دې کې د خلا نه پوره کېږي دا خلا نه پوره کېږي 50 کاله کې موږ یو نظار پیدا کو او په یو لمحه کې بیله زمونږ سره الفاظ نشته زمونږ سره فلسفې ختم شي د الله تعالی مرزه منشا خلاف تلی نشو خو زمونږ د نظار په تلین دغه په مرګ باندې زمونږ ټولې دانش فلسفې دا ټولې ختم شوې دردناک ورځ ده او موږ دا دغه په ژوند هم ویلي دا نه چې ګینې هغه زموږ نه لاړ نو موږ وایو چې ګینې داسې به بل نظار پیدا نه شي دا موږ دغه په ژوند هم چې داسې بل نظار نشته نو ډېر زیات او زما خو د ثوابۍ سره خپل یو مینه وه او تګ راتګ مې دلته نه وشوی خو چې کله دوبۍ ته لاړم نو ما ته د ثوابۍ دروازه چې کوم نو زما د ثوابۍ دروازه نظار و چې هغه زه د ډېرو درنو خوږو خلکو سره میلاو کړی یم ما ډېر زیات زمانه زیات عزت راکړی دی نو زه ته خوشحاله یم خو په دې ته خوشحاله یم چې ما له زمانه زیات عزت نه دی راکړی هر شاعر له د هغه نه زیات عزت ورکړی هر فنکار له د هغه نه زیات عزت ورکړی هر په پښتو مین له د هغه نه زیات عزت ورکړی هر په خاوره مین له د هغه نه زیات عزت ورکړی او شاعر نو په ژوند کې چېرته کې یو شعر نه دی لیکلی خو په شعر او په شاعرۍ دومره مینو دومره وخت یې ورکړی چې که دلته شاعر وفات شوی دی نو لاسنیوي ته یې ورته ټلیفون کړی د هغه پسماندګانو ته داسې کمه خبره به وي او زه یوازې اوس ما دا خاندان په باره کې سوچ کوم چې دا د دوی د سیالۍ خو ما وې نه دا خو د دوی د سیالۍ سړی نه و دا خو د ثوابۍ د سیالۍ سړی و په ده خو ټوله ثوابۍ سیال وه نو نن او ما یو شعر په یو وخت کې لیکلی و خپل شعرونه څوک پړده نه پورته کوي خو زه ترې نن پورته کوم چې حسین ډاګی دې غواړي شاه منصور درپسې جاړي یار حسین ډاګی دې غواړي شاه منصور درپسې جاړي هر مقام د ثوابۍ دې یادوي کلي ته راشه نو دا اوس په داسې وخت کې وایم چې هغه وخت کې امکان لرو چې کلي ته راغلی وي اوس نشي راتلی او بس دا لار یو داسې لار ده چې هېڅوک ته انکار نشي کولی الله دې وبخي او هغه ژوند دی والله خدای پاک دلته ډېر زیات په دردونو کې ژوند تېر کړو د قام دردونه د کور دردونه د ولس دردونه د معاشرې دردونه هلته دې والله خدای د آرام او ښکلې زندګي ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ نهم تاریخ ته د 12مې میاشتې او 2021 کال دی بس دا ورځ به د نظار یوسفزي آخري ورځ وه لیکلې شوې به وه نظار یوسفزي د مرګ نه و مرګ بس ګوري نه خو راشي او څوک اوچت کړي زمونږ په ایمان دی نن هغه لاړو سبا به موږ ځو اوس زه چې په نظار باندې سوچ کوم د کله نه یې پېژنم نو نظار چې ما څه وخت لیدلی دی نو متحرکه مې لیدلی دی هر وخت او هغه ادبي بیداري دلته ډېره پیدا کړې ده دلته چې کوم شاعران لیکوالانو یا په ټوله پښتونخوا کې هغه په دوبۍ کې ومو نو دوبۍ خو داسې ځای دی چې د هر ځای نه ورته پښتون راغلی دی نو هلته یې د ټولو پښتنو نمایندګي کړې ده هلته یې د ټولو پښتنو میلمستیا کړې ده هلته یې د ټولو پښتنو خدمت کړی دی هغه که د هر مکتبه فکر به و چې شاعر او ادیب به لاړو نظار یوسفزي به ورله هلته کې ډېر خدمت کو او ډېر پروګرامونه به ورته جوړول چې به دلته راغی کلي ته راغی نو ټول شاه منصور او ټوله صحابه به ګرمه کړه او بلا ډېر پروګرامونه یې کړي دي مشاعرې یې کړي دي
او د خپل زمونږ چې کومه موسیقي ده د پښتنو کومه موسیقي ده نو هغه چې کوم دی که رباب و که هر څه دا به هغه چې کوم دی نو راغونډ کړو خپله حجرې آبادولو کوشش یې کړی دی د جومات ته آبادولو کوشش یې کړی دی هغه چې کوم دی نو د خپل ثقافت چې کوم دی نو د خپل کلتور ډېره پاسداري کړې ده ډېر ځینې خلک هغه د کوري ځینې د کلو او ځینې د ټولو وطنونو نو هغه د وطنونو سړی و هغه ولسي سړی و الله پاک دې وکړي چې په هغې کې داسې څوک پیدا شي او دغه خلاف برابر کړي په پښتونخوا کې د نظار په شان ځوانان الله پاک ته ډېر پیدا کړي چې د دې خاورې دپاره د دې د خوشحالۍ دپاره د ترقۍ دپاره او د دې د ادب د سیالولو دپاره خپلې هلې ځلې کوي او نظار یو تحریک نومو نظار د ژوند نومو او د عزت لار خو ځکه ده چې ځینې خلک د ځان لپاره ژوند کوي ځینې هغه د خلکو دپاره نظار هم په دغه کې و چې هغه د خلکو دپاره ژوند کوو او هغه دلته کې چې کوم دی نو سیاسي بیداري پیدا کړې وه هغه ما خو تاسو ته ووایي چې ډېر خلک مړه کېږي او دا په دې باندې زموږ ایمان دی خو لکه داسې خلک چې لاړ شي نو هغې پسې ځکه خلک خفه چې دا د ولسونو سړی و او هغه به هر وخت کې په ولسونو کې خوشحاله و